قاري صاحب محترم څوک چې کار کوي او لږ ډېر ستړی وي آیا کولی شي چې په ناسته باندې لمونځ وکړي او که نه؟ یو مخ دې پرېږدي نه دې کوي ښه ها یو ستړی دی الله اکبر عجبه خلک دي 14 ګنټې 15 ګنټې د نسو د خېټو د ډالرو دپاره ځان ستړی کړی نو اوس چې 15 دقیقې رب ته دی ودرېږي بیا بلا وهلی ده 15 دقیقې رب ته دی ودرېږي ستړی ده او 14 ساعته یې د خپلې خېټې دپاره د جیب د ډکولو دپاره په ولاړه تېر کړي دي نو الله اکبر قاري صاحب الله دې په عمر عجیبه کې برکت واچوي. عجیبه مسلمانی سوله عجیبه مسلمانی سوله عجیبه مسلمانی سو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې بستړی ستومانه له جهاد نه له غزا نه له سفر نه به راغلل څه به یې ویل بلال ته وایي ارحنا بالصلاه یا بلالو الله ای اکبر بلالو ای بلالو موږ ته هوسایي راکړه ستړیا مو ختمه کړه په لمانځه سره الله اکبر سبحان الله ای بلالا ای بلالو د ما ستړیا ختمه که په لمانځه سره اذان وکړه او نن خلق د دې دپاره راځي په دین پسې په دې کې ګرځي چې دا دین څنګه پرېږدي دا د رب عبادت څنګه پرېږدي بالکل فارس ستړی ده دی غریبو ستړی ده بیچاره 15 ساعته یې کار کړی ده مزدوري یې کړې ده ستړی سوی ده نو دی اوس په نیاسته باندې لمونځ کوي په نیاسته باندې دا یم کور ولم چې دا نه دي ویلي چې راته معافي کړي وعلیکم السلام موږ تاسو په دې وطنونو کې دا بوډۍ ښځې دي ښه پټ درته وایم پټ درته وایم عمرجان پټ اوس دا نورې وانورې دا خویندې میندې د غوږو کې ګوتې کېږدي دوی اوریم نه که نه او دا د دین دوی دا خبرې نه دا زړې بوډۍ ښځې نه دي که تاسو خیال کړی وي داسې دا مازدیګر چې راوځي په ټول کلي کې په چندتۍ باندې ګرځي دا دروازه ټکولي ورننوتي مجلس کړی غیبت شیطانه په کلي کې ګرځي را ګرځي بیا چې غوا و ځناورو ته لاړ شي شیدې ځینې را اخلي کور ژوند و زندګي لمانځه ته چې راسي قرار کښېني الله اکبر په نیاسه باندې لمونځ کوي ټول کلی د ورځې په چندتۍ باندې راغوښتی وي وقایسې په چغلګري په چغلګري او په دې دا د موږ د ډېرو زنانو کې دا عادت ستا الله دې رحم وکړي خدای دې رحم وکړي د افغانستان سی سی ټي وي کامره بالکل همداسې اوس دغه بعضې خلقو اوس هم دا کار جوړ کړی دی الله شرم و حیا نه درځي چې ته اوس 14 ساعته اغرب توفیق درکړی ده صحت یې درکړی ده او په کار کې ولاړ یې له هغه رب نه و شرم و حیا نه درځي که دا سبا ته دې کار ته تللی او په خو دې کار نه کول بیا په ناسته باندې هغه کمپنۍ کار درکوي چې هغې کې مزدوري وکړي الله اکبر نه یې ورکوي که دا سبا ته راجګېدلې هغه عظیم رب چې اوس توفیق درکړی د کار هم کوي مزدوري هم کوي وغیره وغیره دا ټول توفیق یې درکړی سبا راجګ شوي په سترګو دې نه لیدل بیا دغه کمپنۍ تا ته کار درکوي نه نه قاري قاري صاحب کو نه ورکوه والله که دې موږ کاري د زړه سره والله که دې موږ کاري په ډېرې بښنې سره دا خپل کار دې ته کوه دا کوم پلار چې دا تربیه درکړي دغه ته ورسه ورته لږې را دې خواته که ښه بالکل صحیح ده بس دا یو ډز مې په دې خوله کې و بیا ډېر وخت بیا هم ګزاره کېږي ښه ډېر وخت بیا هم ګزاره کوم اصلا کې دغه غوسه مې هغه بل ته راغلې وه خو هغه وخت کې مې ځان را کنټرول کړو معلومې کوي زه مسلمانان لږ پوهه سي دا مؤمنان مسلمانان نه دي خبر خو لیکن دغه کس دا خبره کړې نه ورسره هغه کور خاندان کې که دې نه روکه دي ښځو بس غږ ورباندې کوه صحیح ده بالکل هغه د دوی د کورنۍ همدا حال ده او عمر جان تا خو نو سم میخ پسې بې باندې ووهل راځئ په خیر قاري صاحب دا د دوه وقفو منځ کې راغلی دی محمد لونګ مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وتعالى وبرکاته. شیخ صاحب محمد لونګ یم د کاناډا نه ډېر پخوانی ملګری دی.
وعلیکم السلام ورحمت الله. سوال محمد دی لونګ ان شاء الله صاحب چې جوړ صحت او صلاحال وي. سرلوړي سي، الله مو سرلوړي کړه، قدرمن سي. وایه د زړه سره. الله پاک مو باعزت لاره، نن یو څه خواشینه ښکاري. الله پاک دې تل خوشاله لاره. مونږ خو د یا زړه خواشینه زړه ساري نه یم، مهرباني وکړئ. یا خدا د خبرو مرګ تیر قدرمن باندې سي. الله شیخ صاحب د اوس د کار اوسګار سم کور خو روانم تاسو لایف مې وکړ ما ته یو پوښتنه لرم په دې اړه باندې لږ توضیحات. د سیرت خبرونه شروع شوې دي. د موږ د څو وخت کې د نبی عليه الصلاه والسلام سیرت خبرونه را روانې را شروع دي، نو هغه در سره تعقیبوي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قاری صاحب الله پاک دې باعزت لاره تل. قاری صاحب و پوښتنه مې درلوده دلته ک جماعت اکثر وخت جماعت باندې منځونه کوم. الله پاک دې نور مونږ تاسو توفیق راکړي. نو دا جماعت کې چې د اهل سلف او د بعض نورو مذاهب ترڅنګ د ورونو ترڅنګ چې دریګو دوی په د پخې سره جنگي او دا یو څه په خشوع باندې منفي اغیزه کوي. د دې په اړه باندې تاسو نظر څه شی دی؟ ځکه موږ تاسو خو اهل حنفیو، نو په دې اړه باندې کله څه وضاحت موږ ته راکړئ ډیر به منندوی یو. تاسو په دې کې کوم حرج او مشکل نشته چې کله غوی په خد سره جنگوي، تاسو مر سره وجنګوي، صف بندي کوي، یا په څنګه کوي، یا په وګه باندې کوي. مقصد چې غصف بندي مو وسی کوم په خو جنگولم کوم حرج او مشکل پکې نشته. صحیح ده. یو هغه بیخي په خونه سیمو آزادوالی هغه شرعي اندازه د باز خو بیخي په دراز د دوه کسانو زینو نه. تاسو سره یو څوک نږدې ودرې د لغه مسافه دی په خو یو لويست دی په خو په منځ کې، نو بل څوک په خد سره جنگوي وی جنگوي. دي کوم حرج او مشکل نشته. ښه بیخي سمانه. الله پاک دې باعزت لاره. قاری صاحب خو وخت ته غواړم تر سر لوړی وسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. علیکم السلام. د الله بندگانو مسجد ته راځي، مسجد ته مؤمنان راځي، مسلمانان راځي. نو په دې مسجد کې نو ډیر له یو بل سره پاک زړونه، ولو که یو مسأله اختلافي مسأله وي کوم حرج او مشکل پکې نشته. ولو که یو مسأله اختلافي مسأله وي، نو مسجد د مؤمنانو ځای ده. چې هر څوک راځي مؤمن ده، چې هر څوک رب ته په سجده پریوځي مؤمن ده، هر څوک چې رب ته په قیام ودرېږي مؤمن ده. او دا فرعي اختلافات اوس خو دنیا سره سوري سره الحمدلله د مذاهبو په منځ کې حنابله، شوافع، مالکیه، سلفیان، نو دا خو اوس په هر ځای کې ډیر دي سره ټول مؤمنان دي الحمدلله، ټول مسلمانان دي الحمدلله. یو پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیان یستو. نو که حنفي په حنفي طریقه المنځ کوي، شافعي په شافعي کې طریقه کوي، مالکی، سلفي د سلفیت الحمدلله دی ټول مصدر قرآن او حدیث ده. صحیح ده؟ بشک ټول دی رب جل وعلا بندګي او عبادت کوي، نو کوم حرج او مشکل پکې نشته. راځي مهرباني وکړي. شفیع الرحمن مهرباني مې مخلص کی. قاری صاحب د استخاره باره کې راته وضاحت وکړه. لاندې هلته د موږ اکاونټ کې لاړ شئ، هلته لاندې ویډیو ده درته، هغه درته نشر شوي ده، په هغې کې په تفصیل سره خبره وګورئ. اللهم صحیح ده. بس اتي به ولا بس ولكم لايك سو نتي خو ستړی جزاك الله الله يا اجر ذلك. سرمانه رانه باسي انا قاری صاحب محترم، یو چا رانه د پیس په باره کې قرآني دعا یې غوښتی و، هغه پرون شپه پاتې سو. چې شی دی په سترګو سول قاري صاحب. عکسونه تغییري کې قاری صاحب ګوري. پرون یې درته وویل نو پرون پاتې سو. نه بیا کس یو چا د پیس په باره کې راته ویلي قرآني علاج. پیس مریض ده که نه؟ د مریضي پیس هم نه اخلو. پښتو یې سمه نه ده د قاري صاحب پیس یادوي. یو نوه بیماري د قاري صاحب مخ سپین کېږي که نه؟ لکې پکې رشید جان فیس ورته وایي. هغه فیته پیکو ودې د پښتو صحیح.
هر دعا چې څوک غواړي چې شکرانه راونه لګي نه ورکوم ښه الله دې مل شي. دا سوال ده یو خور پوښتنه کړې وو د لپاره قاری صاحب اکاونټ پر دوغه مونږ راخستلې یاس مجرد د خويند سوالونه خو دې ډیر راوړي دي کاډي وړي وای ښه ابل ملګری څوک دا ابل ملګری یا قتلی صاحب مهرباني تاسو راپورته کړی یاست چې پښتون لري په لنډو ټکو نشته خو یې قتلی صاحب اللهم علي صاحب لیاقت علي اغا صاحب ستړي مسي وی خندل سوي پیژندل ما بل کوم کارونه کی خندا خو خیر الو السلام علیکم علیکم نبا قاری صاحب زه ستاسو دغه اورم بس اسې سلام را راوختم او ډیر نه پوهېږم بس صرف ستاسو بیانونه اورم اغاګانو کې نه یم قدرمن سي اللهم علي دې بچا ګوڅه دی وی زدي برابر کړم نه دې تا دا څوک ده دا قاری صاحب هغه چې 15 ساعته کار کوم دا مونږ به په ناسته کوو دی الله بنده داسې پښتنه هم څوک دی الله په حق کې نه ته خو مې پوه کړې الله بنده دا د تا دپاره داسې خبرو دا برابرېدل د تا دپاره د خیر و دې کې برابرېدل مساله دا نه ده چې ما خدای مه کړي د تا تحقیر مو وکړل نه په دې خبرو کتلې فکر او سوچ وکړې او انشاءالله د تا دپاره درس و پکې چې ټول قرآن مې درته ویلی وایم دومره به سر نو خلاصوی لکه په دې خبرو باندې بالکل صحیح ده د رب د عبادت دپاره بهانې مه جوړوئ د رب د عبادت دپاره بهانې مه جوړوئ ښه هو الله پاک مو قدرمن کړه صحیح ده ښه نه تا د بې اصولو چشمکې څنګه په سترګو کړي دي دا چشمکې راته ای آی په سترګو کړي قاري صاحب محترم غالبا دا دې لکه سلا زرقاوي صاحب نه راپورټې کړي دي باور دی اوس عبدالرشید جانه ډېره بده د غله قواردي ده سم دی وپېژنده قاري صاحب قاری صاحب ته باندې به څوک مهربانه نه شي ډېر به ځان به الله بدل کړي خو دا داسې بده د غله قواره ده د عبدالرشید جان داسې بده د غله قواره خو دا پام ورسره کوي یا دا څوک چې ملګرتیا ورسره کوي ډېر پام ورسره کوي په وطاق کې په یو ځای بل ځای کې د موږ یو داسې ملګری یو همیشه به د موږ کالي اغوستل ښه موږ چې دا ځان ته به مې یو قلم نه وای اخیستلی م ده به په جیب کې اچولی په موټان به مې اخیستلی م ده به په جیب ده به په پښو کړي اوس یو بل څه چې تسبیح به دې په لاس کې وي م درنه پورته به یې کړلې ښه قاري صاحب کنې ته فکر وکړه دا اوس زرقاوي صاحب نو زرقاوي صاحب د ده خواته نه ورغلي کنې باور وکړه یو ملګری به راسي وایي دا شی رانه والی ده ما خو تاسو نه قاري صاحب هېڅ شی هم نه ده ویلی دا ښایي چې ورنږدې نه یې نه شک خو نشته درکې عبدالرشید جان ژوندی دی ښه نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قاری صاحب خدمت شما تمام برادران عزیز السلام زرقاوي صاحب برادر عزیز ستړي بسې ښه یاست شکر الحمدلله قاری صاحب دا خپله ښه یې قربان مشم څه شی خو به دی نه یې درنه والي پټ کړي خو به نه یې والا دې کې شک هم نشته قاری صاحب یاره عبدالرشید جانه وار په وار دې قصه خرابېږي ګوره زه شکر حداقل خو زه د مسکا او د خندا ذریعه خو حداقل کېږم څه شي قاری د صاحب مسکا یک سوال برای ما پیش شده بود در این باره روافض که با روافضی که مستقیم در جنگ است با مسلمان ها با اینا هیچ نوع دوستی و تعامل صورت گرفته نمیشه در اسلام. اینال در بین ازیا که
ملعونی که مردار شد حکم حماس دی باره چی حکم میشه سر حماس که از اینا مستقیم کمک میگرفتن از این روافض. اول خود این چیز نبود برادری عزیزی، یک سمبولیک چیز بود برای اهل سنت والجماعت. برای چی؟ برای اهل سنت والجماعت. د دې ډیر لوی اهداف و. زرقاوي جانه ته خو په پښتو پوهیږي، په پښتو به جواب درکړم. و قاری صاحب